دا د 2024م کال د اګست میاشتې 9مه نیټه وه چې د برازیل هیواد سیمه ییز هوایي شرکت 2283 الوتنه په مختلفو ویډیوګانو کې په حیرانوونکي ډول سره ولیدل شوه. د ATR 2500 په نوم دغه الوتکه د برازیل یو مسافر وړونکې الوتکه ده چې له کیشکیبن څخه ساو پاولو ته روانه وه او له کښته کېدو څو دقیقې مخکې له یوې حادثې سره مخامخ شوه چې له امله یې 50 مسافرو او 4 عملي غړو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا نه یوازې له 2011 کال وروسته خو نړۍ خطرناکه حادثه وه بلکې دا د برازیل د هوایي چلن په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه پیښه بلل کېږي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې الوتکه د کټ پتنګ په څیر اسمان څخه ځمکې لور ته رالویږي. د ویډیو له خپرېدو وروسته د هوایي چلن له صنعت سره تړلو کسانو کې د ویرې څپې خپرې شوې ځکه چې الوتکه په هر څه کې وي هیڅکله د وړیا سقوط په وخت کې نشي کښته کېدای. الوتکه تل د الوتلو په وخت کې د ځمکې لور ته جذبیږي. خو دا څنګه د داسې حادثې سره مخ شوه؟ د چارواکو لخوا پلټنې وشوې چې له حادثې څو شېبې وړاندې څه وشول چې ښایي د دې حادثې لامل وي. عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. ووپاس په برازیل کې یو ځایي هوایي شرکت دی. دوی 8 دانې ATR 2500 الوتکې لري چې یوه یې د اګست په 9مه نسکوره شوه. د ATR 2600 یوه الوتکه چې 2 تربوپروت انجنونو لخوا په مخ وړل کېږي دا په فرانسه او ایټالیا کې د ATR شرکت لخوا جوړې شوې دي په داسې حال کې چې ایربس هم په دې شرکت کې 50% برخه لري چې خپله ټیکنالوژي له ATR سره شریکوي. د دې الوتکې 2 انجنونه د 14 کالونو لپاره چې د پاسلینټ لخوا د اندونیزیا د ډیلټا هوایي خدماتو څخه په 2020 کې اخیستل شوی وه. د الوتنې د معلوماتو د ریکارډ له مخې دا د 2024م کال د اګست په 9مه د سهار په 9:06 له ساو پاولو څخه الوتنه وکړه چې 200 کیلومتره سفر یې درلوده. دا سفر په ښه توګه پای ته ورسېده. دا د غرمې 11 بجې وي چې الوتکه په ښه توګه کیبن کې راښکته شوه. الوتنه لا دمخه د خپل ټاکل شوي وخت سره سم ناوخته وه او باید مسافرین له کیبن څخه بار کړي. له همدې امله د کښته کولو وروسته د پکولو کار په چټکۍ سره ترسره شو او 40 دقیقې وروسته الوتنه واپس ساو پاولو ته پیل کړله. او الوتکه کې د پیلوټ په ګډون 50 مسافر او 4 د عملي غړي موجود وو. 80 کلن همبرټو ډي کیمپوس کپټان او 15 کلن دانیلو سانټوس او 2 ښځې عمله هم شتون درلوده. د رادار په سکرین کې له الوتنې څخه تر حادثې پورې څه پېښ شوي وو هر څه چې ښکاره وو تاسو هم کولی شئ چې دا ووینئ. د غرمې په 11 بجو الوتنه پیل شوه چې 1000 فوټه لوړوالی یې ساتلی و چې دې ته کروسینګ الټیټیوډ هم وایي. د الوتنې څخه وروسته په 12:21 کې 1000 فوټه لوړوالی ساتلی و. که چیرته موږ کیبن څخه ساو پاولو ته ځو نو په منځ کې د غرونو لویه لړۍ راځي. دغه الوتکه هم د دې غرنۍ سلسلې څخه د تیریدو لپاره یو څو کیڼ اړخ ته وګرځېده چې بیا مستقیما د ساو پاولو لور ته وګرځېده. د رادار په وینا لومړی نیم ساعت په بشپړ ډول سره په نورمال توګه تیر شو په کوم کې چې د الوتکې لوړوالی 1000 فوټه و یعنې په لومړي نیم ساعت کې دوی ته هیڅ هم پېښ شوي نه و چې د الوتکې سرعت 480 کیلومتر پر ساعت و او په 1:22 دغه الوتنه په تیزۍ سره کیڼ اړخ ته تغییر ورکړ او خپل لوری د یو ښار لور ته وخوځاوه چې له هغه ځایه ساو پاولو ته لاره پیدا کړي. په 1:20 کله چې دغه د کمپینر سویل ته ورسېده نو د لومړي ځل لپاره سرعت کم شو چې مخکې 480 کیلومتر پر ساعت و ناڅاپه دغه سرعت 149 کیلومتر پر ساعت شو. معلومه نه وه چې سیمه یې کومه وه
خو بله دقیقه په 1:21 دقیقې او په 2 ثانیو کې پیلوټ بیا خپل د ځمکې سرعت تر 400 کیلومتر پورې وساته. تر دې دمه پیلوټ ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. دا هغه نقطه وه چې الوتکه باید د ساو پاولو هوایي ډګر کې کېنول شي او موږ یې په رادار کې هم لیدلی شو چې پیلوټ الوتکه ښي اړخ ته تاو کړې وه، خو یوازې 14 ثانیې وروسته په 1:21 دقیقو او 15 ثانیو کې کله چې هغه وګرځېده ناڅاپه یې سرعت کم شو. دا په دې معنا ده چې د الوتکې کښته کېدل او پورته کېدلو سرعت کم شوی و. په رادار کې لیدل کېږي چې 17,000 فوټه لوړوالی 14,000 فوټه ته راښکته شو او هغه هم په یوه دایره کې ګرځېده. کله چې الوتکه 14,000 فوټه راښکته شوله نو سرعت یې هم 100 کیلومتر پر ساعت ته راښکته شو. دا ټول تغییرات په 1 دقیقه او 14 ثانیو وخت کې رامنځته شول. دا په دې معنا ده چې الوتکه په دومره کم وخت کې راولوېده. د دې وخت په جریان کې الوتکه په خره ثانیه کې 180 فوټه راښکته کېده او پیلوټ شاید دومره وخت نه درلود چې ATR ته د الوتکې وضعیت په اړه خبر ورکړي. له هغه ځایه چې د الوتکې عمودي سرعت کم شوی او د غورځېدو ځای ترمنځ یوازې 1.3 کیلومتره واټن و. د دې ناڅاپي سقوط لامل څه و؟ دا به تر پلټنو وروسته معلومه شي، خو تر اوسه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د 12,000 نه تر 1,000 فوټه لوړوالي کې د واورې د راټولېدو په اړه معلومات ټولو پیلوټانو ته ورکړل شوي وو، کوم ته چې سیګمنټ اډویسوري وایي، یعنی د پام وړ میټرولوژیکي معلومات. که چیرته یخ د الوتکې په وزرونو کې راټول شي نو دا خورا خطرناکه کیدای شي، ځکه چې دغه په ایروډینامیک بدلیږي او هغه هوا چې په الوتکه کې پورته کیږي د یخ د راټولېدو له امله کمیږي. بله مسله دا ده چې یخ د وزرونو، ریډر، لیفټ او شاتنۍ برخې ترمنځ بندیږي، کوم چې الوتکه پرې حرکت کوي او بغیر له دغو حرکت نشي کولی. دا په دې معنا چې پیلوټ د معلوماتو سره سره به ونشي کولی چې ښي یا چپ لور ته وګرځوي. د دې یخ څخه مخنیوي لپاره عصري الوتکې اتومات د تودوخې سیستم لري، کوم چې په مهمو برخو کې د یخ جوړولو مخنیوی کوي. او همدارنګه د دې ATR 2.500 الوتکې هم د ډیسینګ مختلف سیستمونه نصب شوي دي. دا په خپلو وزرونو کې د نیوماتیک ډي ایسینګ په نوم بوټان لري، کوم چې د یخ مخنیوی کوي. او همدارنګه په پروپیلر، وینډشیل او انجن کې هم دغه د یخچال سیستم نصب شوی. او له دې سره سره که د واورې د ورېدو وړاندوینه مخکې له مخکې وشي نو پیلوټان هڅه کوي چې هغه لوړوالی یا هغه ځای ته چې د واورې د ورېدو امکان وي ډډه وکړي. د دې 22-83 الوتنې له غورځېدو وروسته تور بکس پیدا شو او امید ده چې په راتلونکو میاشتو کې به د دې اصلي لامل پیدا شي. د معلوماتو له کتلو او اوریدلو مو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي د خپلو دوستانو سره یې لازمي شریک کړئ.